السلام علیکم ګرانو کتونکو، هیله کوم چې روغ جوړ او خوشحاله باید. زه سیف الله ستای په خدمت کې ور بیا حاضر یم د نوې کیسې سره. ګورنر نجم الدین ایوبي ډېر وخت واده نه کاوه او د واده څخه انکار کاوه. په یو ورځ داسې راله چې د ده ورور اسدالدین شیرکو دله رالی عرض یې ورته وکړ چې ګورنر نجم الدین ایوبي ته ولې واده نه کوې. وایي ده ورته وویلې چې داسې نجلۍ در اوسه نه ده پیدا سوې چې هغه زما قابله وي. بیا د ده ورور اسدالدین شیرکو ورته وویلې که چیرې ستا خوښ وي زه به ستا دپاره ښه رشته وکړم. وایي ګورنر نجم الدین ایوبي ورته وویلې چې ته ماته څوک راغواړې. وایي د ده ورور اسدالدین ورته وویلې چې زه تا ته د سلطان ملک شاه سنجوکي لور در غواړم. ګورنر نجم الدین ایوبي ورته وویلې چې د سلطان ملک شاه سنجوکي لورم زما قابله نه ده. وایي بیا اسدالدین شیرکو ورته وویلې چې ته د څه طرح نجلۍ سره واده کول غواړې. وایي ده ورته وویلې زه د داسې نجلۍ سره واده کول غواړم چې هغه ما در لاس ونیسي او جنت ته مو بوځي او زموږ د دوست یو داسې شهسواره زوی پیدا سي چې هغه د مسلمانانو قبله اول بیت المقدس آزاد کړي. دا خبره چې د ده ورور اسدالدین شیرکو واورېدله، وایي ډېر حیران سو. بیا ورته وویلې چې دا طرح نجلۍ به نو ته چیرې پیدا کړې. وایي ګورنر صاحب بیا ورته وویلې که چیرې په زړو کې اخلاص وي او ما ته به الله پاک خامخا را نصیب کړي. ګورنر صاحب په یو تقریب کې په مسجد کې ناست و، د امام صاحب سره دوی دوه خبرې سره کولې. وایي په دا وخت کې یو نجلۍ مسجد ته راننوتله. امام صاحب ته اشاره وکړه چې زه ستا سره خبرې کول غواړم. وایي امام صاحب د ګورنر نجم الدین ایوبي څخه اجازت واخیستی او ولاړ سلو. د پردې شاته دغه نجلۍ سره کښېنستی او خبرې ورسره وکړلې. په دا وخت کې ګورنر نجم الدین ایوبي دغه پردې ته نږدې ناست و. وایي امام صاحب هغه نجلۍ ته وویلې چې کومه رشته ما در استولې وه د هغه رشتې څخه تا ولې انکار وکړ. وایي د زنانې ورته وویلې چې تا چې کومه رشته راستولې وله هغه ځوان چې هغه په حسن سره هم ډېر ښه حسن یې درلودی او د نسب په لحاظ سره هم ډېر ښه نسب یې ولو او خاندان یې هم د ډېر ښه خاندان سره تعلق درلودی، لیکن زما قابله نه ولو. وایي امام صاحب ډېر په حیرت سره ورته وکتل. بیا ورته وویل چې ستا قابله څه ته راځوان دی. وایي دې ورته وویل زه د داسې خاوند سره نکاح کول غواړم چې هغه زما لاس ونیسي او ما جنت ته بوځي او زموږ د دواړو څخه یو داسې شهسواره کښتۍ پیدا سي چې هغه د مسلمانانو قبله اول بیت المقدس آزاد کړي. ګورنر صاحب چې د امام صاحب او د دا نجلۍ دا ټولې خبرې واورېدلې او ګورنر صاحب بیا ډېر حیران سلو او بیا دا وویلې چې دا خو داسې خواهش و چې دا صرف زما په سینه کې د ډېره وخته څخه پټولو. ګورنر صاحب چې ور ولاړ سلو بیا د امام صاحب څخه اجازت واخیستو. بیا دا ورته وویل چې د دا نجلۍ سره زه واده کول غواړم. وایي د امام صاحب ډېر په حیرانۍ سره ورته وویل چې دا نجلۍ چې ده دا زموږ د محلې در ټولو د غریبې کورنۍ سره تعلق لري. ولې چې امام صاحب په دا خبره باندې خبر و چې ګورنر نجم الدین ایوبي د سلطان ملک شاه سنجوکي د لور د رشتې سم انکار کړی و. ګورنر نجم الدین ایوبي بیا دا ورته وویلې و امام صاحب ته چې یا زه د دا نجلۍ سره واده کول غواړم. خو بیا دا و چې د ګورنر نجم الدین ایوبي او د دا نجلۍ در مابین واده سره وسلو. بیا تاریخ دا خبره ثابته کړه چې د دوی دواړو سره یو داسې زوی یو داسې شهسواره زوی پیدا سولو چې هغه د مسلمانانو قبله اول بیت المقدس یې آزاد کړی. تر اوسه ساعته پورې د نن تاریخه پورې خلک هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي په نامه سره یادوي. ملګرو سلطان صلاح الدین ایوبي هغه ځوان دی چې هغه په ګرده ژوند کې حج نه دی کړی، د حج ډېر شوق درلودی. وایي کوم وخت چې به ده د حج دپاره پیسې جمع کړي بیا په هغه وخت کې یا پر بیت المقدس باندې حمله کېدله یا به پر مسلمانانو باندې بل داسې تکلیف و مصیبت راغلی. وایي ده به خپل د حج پیسې د جهاد پر اسبابو باندې ولګولې. وایي مړ سو لیکن د حج ارمان یې نه و خاتی. هیله کوم چې دوی به دا زموږ کیسه ډېره خوښه سوې وي او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړي. دا صدقه جاریه ده او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او لاندې په کمنټ کې خپله رایه راکړئ، خپل تجویز راکړئ چې موږ په دې کې نوره بهتري راولو. کور ودان الله مې عزت وکړي.